درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د نن ورځې تازه خبرونو ته مو پام راړو. لومړی خبر: طالبانو په رسمي توګه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د روان لوی اختر په مناسبت د اختر لومړیو 3 ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. دوهم خبر: ولسمشر غني وایي ژر به د طالب زندانیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړ کړای شي. ولسمشر غني ویلي افغان حکومت به ډیر ژر د 15,000 طالب زندانیانو د خوشي کېدلو پروسه بشپړه کوي. نوموړي نن په کابل کې د سام په نامه د لوړپوړي پلاوي څلور اړخیزې ناستې ته په خبرو کې ویلي افغان دولت له طالبانو غواړي چې د دې کار په بدل کې باید د یوې اونۍ په اوږدو کې بین الافغاني مذاکراتو ته ځان چمتو کړي. دریم خبر: افغان حکومت د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د 3 ورځني اوربند د اعلانېدو هرکلی کړی دی. د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي ویلي چې ولسمشر غني ټول امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې اوربند په سمه توګه مراعات کړي. څلورم خبر: د کتای دهلیز له لارې لومړنۍ محموله افغانستان ته را رسېدلې. د کتای په نامه د قرغیزستان، تاجکستان، افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیټي کوریډور له لارې لومړنۍ محموله افغانستان ته را رسېدلې ده. د هیواد ترانسپورټ وزارت له ډیرو جزئیاتو پرته ویلي چې دا محموله نن هرات ته راورسېدله. پنځم خبر: خلیلزاد ناروی کې چارواکو سره پر افغان سوله غږېدلی دی. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ناروی ته تللی دی. نوموړي د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره پر افغان سوله او په دې برخه کې په وروستیو پرمختګونو خبرې اترې کړې دي. شپږم خبر: روغتیا وزارت وايي هیواد کې د کرونا وایروس 115 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. روغتیا وزارت ویلي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د کرونا وبا 115 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې له دې سره پر یادې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 13,360 ته رسېدلی دی. د یاد وزارت په خبره په همدې موده کې په کرونا اخته یو کس مړ شوی هم دی او 160 ناروغان بیرته جوړ شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې دا خبري ټولګه به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.